زمونږ د را روان نسل بالکل تباه کیږي. نشي سړی ځي په معاشره بوجي، په کور بوجي، په پلار بوجي، په هر چا بوجي، په خپلوانو بوجي او د یو بېعزتۍ او سایم بلي. نو مونږه راووتو، مونږ ووي چې مونږ انتظامیې ته دا خبره کوو چې په کلي کې دی، په کوټ کې دی د منشیاتو مکمل روکتام وشي او څوک چې راوړي هغوی دې ګرفتار کړی شي. دا جلوس په دې بنیاد باندې راوتلی دی چې زمونږ په علاقه کې د کوټ منصري بابا په دې ایریا کې، په مینه کې، په پړه کې، په دې ټوله علاقه کې زمونږ نوجوان نسل ته منشیات مهیا کېږي. منشیات په ډېر لویه پیمانه خرڅېږي او د هغې د روکتام څه بندوبست نشته دی. مونږه دا قوم په دې وجه باندې النور فاونډیشن راویسته چې مونږه انتظامیې سره په دې کې کومک وکړو، مدد وکړو. مونږه AC ته، DC ته، وزیر اعلی ته، گورنر ته په دې باندې پیغام ورکوو چې وروڼو مونږ په دې خپله علاقه کې حکومت دې مونږ ته د تعلیم بندوبست وکړي، حکومت دې مونږ ته د اوبو بندوبست وکړي، حکومت دې مونږ ته د سړک بندوبست وکړي، حکومت دې مونږ ته د سهولیاتو بندوبست وکړي. زمونږ بچي هغه په نشه باندې نه مبتلا کوي. ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि हम ड्रग्स पे कंट्रोल हासिल करें. सबको मालूम है कि ड्रग्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लेकिन इन जालिमों को हमने रोकना है, इन हाथों को हमने रोकना है. मैं तो बार बार कहता हूँ ये एक ऐसा खबीसाना और जलील काम है जो असल मुजरिम है, जो मेरे कौम के बच्चों के हाथ में जहरीली पुड़िया तमाते हैं. उन्हें रोको, उन पे दायरा तंग करो, चाहे कोई भी हो. دا چې منشیاتو په باره کې او نو مونږ په دې وجه باندې دا خبره کوو چې انتظامیه آیا دا د دې